د یوې ازموینې لپاره باید څنګه چمتووالی ونیسو؟ کله چې خبره د ازموینې شوه، په دې کې د ښوونځي، پوهنتون، ماسټرۍ او ډاکټرا ازموینې هم شاملې دي. د هر څه د مخه د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نور ګټور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي. زه فضل باري ریان غواړم تاسو ته دا ګټوره ویډیو وړاندې کړم چې څنګه کولای شو یوې ازموینې ته چمتووالی ونیسو. هیله کوم تر پایه دا ویډیو را سره وګورئ. لومړی د ازموینې د چمتووالي لپاره لومړی باید د مطالعې مهالویش وټاکئ. هغه کتاب چې تاسو د ازموینې لپاره مطالعه کوئ داسې یو مهالویش ورته تنظیم کړئ چې د ورځنیو کارونو سره یاد کتاب په سمه توګه ولوستل شي. مثلا تاسو هغه ورځنی یا روزمره کارونه چې تاسو یې باید وکړئ مخکې له مخکې خبر وئ او ورسره د مطالعې وخت هم وټاکئ. همدا راز وروسته له نیم ساعت او یا هم یو ساعت له مطالعه کولو دا اړینه ده چې دمه وکړئ او یا هم تفریح وکړئ او یا هغه روزمره کار ورسره وکړئ، ځکه هغه کار چې ستاسو ذهن مغشوش نه کړي هم د مطالعې لپاره یوه تفریح ده. او که کار نه لرئ او په خونه کې یاستئ نو ښه به دا وي چې بهر ووځئ او قدم ووهئ او یا هم خوراک وکړئ. دویم د حواسو کنټرول. د هغو موضوعاتو څخه ډډه کول چې ستاسو د حواسو د ګډوډۍ لامل ګرځي. د درس لوستلو پر مهال داسې ځای یا چاپیریال ځان ته وټاکئ چې ستاسو د حواسو د مصرفېدو مخنیوی وکړي او ټول فکر مو زده کړې ته ووسي. د بیلګې په ډول هغه ځایونه چې د خلکو او نورو وسایلو ګڼه ګوڼه پکې ډیره وي هلته د مطالعې کولو څخه ډډه وکړئ، ځکه ستاسو د نه تمرکز لامل ګرځي او تاسو نشئ کولی چې هلته ګټوره مطالعه وکړئ. تفریحي آرامه پارکونه، کتابتونونه، شین او ښېرازه چاپیریال او داسې نور د لوستلو لپاره تر ټولو غوره ځایونه بلل شوي دي. دریم دقیق او آرام مطالعه کول. په چټکۍ او تیزۍ سره مطالعه کول یوه تر ټولو بې ګټې او ناکامه کړنلاره ده. که څه هم له دې کړنلارې سره ډېری لوستونکي عادت دي. د دې کړنلارې په ګټې اخیستلو سره د څپرکیو فصلونو لومړۍ او آخره برخه مو په ذهن کې پاتې کیږي، حال دا چې د څپرکي د منځ موضوعات مو له ذهنه وځي او په یاد کې مو نه پاتې کیږي. څلورم د مهمو ټکو یاداښت کول. کله چې اړوند کتابونه مطالعه کوئ کوښښ وکړئ چې ځان سره قلم او کتابچه هم ولرئ او د کتاب مهم مسایل لومړی لنډ او بیا یاداښت کړئ. کله چې یو څه ولیکل شي هغه د انسان په مغز کې ښه ځای نیسي. پوهان وایي که دې ونه لیکل نو له لاسه به یې ورکړې. پنځم تمرین او بیا کتنه. مسلسل تمرین د امتحان بریالیتوب لپاره خورا مهم دی. کله مو چې د ازموینې اړوند کتابونه په بشپړه توګه مطالعه او د مهمو ټکو یاداښت واخیست، تر هغې وروسته دا یادښتونه بیا لوستل تر څو مهم ټکي مو مغز کې ځای پر ځای شي. دا کړنه تاسې سره د دې ازموینې سره په راتلونکو نورو ازموینو کې هم پوره مرسته کولی شي. همدارنګه کولی شئ د ځان لپاره یوه جعلي ازموینه پر لاره واچوئ، یعنې له ځان څخه ازموینه واخلئ او ځان ته پخپله نمرې ورکړئ. که مو نمرې کمې ترلاسه کړې وي یاداښت شوې برخې بیا ولولئ. شپږم ځان آرامه کول. هیڅکله ازموینې ته مه ورخطا کیږئ. یو مشهور قول دی چې وایي ازموینه خپله دومره ستونزمنه نه ده بلکې یوازې نوم ازموینه، امتحان او اکزام یې سخت دي. کوښښ وکړئ د ازموینې پر شپه خپل خوب پوره کړئ. د خپلې خوښې نرمې او پراخې جامې واغوندئ. داسې لباس پر تن کړئ چې تاسو ته پکې ځان ښه ښکاري. د ازموینې په ورځ سهار مهال داسې خواړه وخورئ چې درانه او بوج جوړونکي نه وي. له ازموینې څو ساعته وړاندې مطالعه بنده کړئ. ځان په روحي او رواني لحاظه آرام کړئ او په دغه ورځ له هغو عطرو او خوشبویو څخه استفاده وکړئ چې ستاسو ډېر خوښیږي. اووم د ازموینې وخت مدیریت کړئ. د وخت مدیریت د ازموینې پر مهال مهم رول لوبوي. کله چې د ازموینې صحنې ته داخل شوئ او د پوښتنو کتابچه مو ترلاسه کړه، هڅه وکړئ چې ټولې پوښتنې ولولئ. اسانه پوښتنې وار له مخه حل او په ځواب پاڼه کې د دایرو په دقیق ډول تورولو سره ورسوئ. تر هغه وروسته بیا په نورو پوښتنو کار وکړئ او د ازموینې په وروستیو کې پر ځوابونو بیا یوه لنډه کتنه وکړئ تر څو ډاډه شئ چې کومه پوښتنه بې ځوابه نه ده پاتې شوې. همیشه کوشش وکړئ چې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. که درانه لوستونکي پورته سپارښتنې عملي کړي باوري یم چې دوی به ګڼ شمېر پوښتنې ځواب په ازموینه کې ښې نمرې ترلاسه او بریالیتوب ته به ورسیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي تاسو څخه هیله کومه زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. د الله په امان ښه وخت.